السلام علیکم دوستانو، په خیر راغلی یو ځل بیا زموږ چینل ته. الله دې وکړي چې ټول به روغ جوړ یې. دوستانو، د واتسپ استعمالونکو دپاره ډیر مهم معلومات او ډیرې مهمې خبرې په دې ویډیو کې لرم. نو راځو ویډیو شروع کوو. تاسو به اول راشئ او خپل واتسپ به خلاص کړئ. اوله خبره د واتسپ استعمالونکو لپاره که چیرته دوی د شپې په تیاره کې واتسپ استعمالوي او دغه سپینه رڼا د دوی یا ستاسو په نظر باندې بده اغیزه کوي، بده لګیږي او غواړئ چې د خپلو سترګو نظر مو محفوظ وساتئ، نو را به شئ په دغه درې ډاټه باندې به کلیک وکړئ کونج کې، او بیا به راشئ سیټینګ ته. په سیټینګ کې به بیا په چټس باندې کلیک وکړئ او بیا به دلته وګورئ تیم. په ډسپلی کې تیم ده، په تیم باندې به کلیک وکړئ. لایټ نه به چیک راواخلئ، په ډارک کې به یې ولګوئ او دا به اوکې کوئ. نو ستاسو دغه د واتسپ چې کومه صفحه ده یا وال پیپر ده، دا به تور شي، ډارک ته به چینج شي. اوس که تاسو د شپې ټوله شپه هم واتسپ استعمال کړئ د شپې په تیاره کې، نو ستاسو په سترګو به هیڅ بده اغیزه نه کوي. دوهمه خبره، که چیرته تاسو غواړئ په واتسپ کې سټایلش میسیجونه، سټایلش خط ولیکئ، لکه دې ته وګورئ، په دې میسیج کې دغه هلو ایوریبډي چې ده دا بولډ لیکل شوی ده، دا وګورئ، دا مسلم اکیډمي په بل رقم او دا آفیس هم بولډ دی. دا شانتې لاندې راشئ، ریممبر هم بولډ دی او ورسره اخره کې آل د بیسټ چې دا دغه په دغه طریقه لیکل شوی دی، دې ته ایټالیک وایي. نو دغه خطونه ایټالیک، بولډ، سټرایک تھرو دا لیکل په کومه طریقه کېږي، څنګه کېږي، دغه طریقه درته ښیم. اول به زه راشم دغه وال پیپر یا دغه چټ وال پیپر چې ده، دا به زه وایټ کړم چې تاسو ته بیخي ښه ښکاره شي. سیټینګ ته به راشم، بیا به راشم چټس ته او په تیم کې به کلیک وکړم په لایټ باندې چې دا بیرته موږ ته سپین شي او زموږ خط لږ ښه واضحه ښکاره شي. نو د سټایلش خط لیکلو دپاره به راشئ. که تاسو هر قسمه خط لیکئ او غواړئ چې سټایلش یې ولیکئ، اول به هغه میسیج ولیکئ. په دوو طریقو یې درته ښیمه، لکه زه لیکمه چې سلام مې ولیکه، دا به تاسو سلیکټ کئ، یا به پې ډبل کلیک وکئ او یا به یې دا شانتې سلیکټ کئ. بیا تاسو سره دا شانتې یو مینیو کولاویږي د کیبورډ، یو کټ ده، کاپي ده، پیسټ. تاسو په دا درې ډاټه باندې کلیک وکړئ. دلته یې تاسو ته لیکلي دي شیر، په دې باندې شریکیږي، ډکشنري ته یې ورکئ او که دا ټرانسلیټ کئ او که بولډ کئ. زه ورته وایم چې نه، زما دا خط راته بولډ که، دا به وګورئ بولډ شي. دا یوه طریقه شوه. بله طریقه یې دا ده، په کیبورډ کې به تاسو راشئ، سټار به ولیکئ، بیا به خپل هغه کوم خط، کوم میسیج لیکل غواړئ، لکه سلام زه لیکم یا هلو لیکم، نو هغه به ولیکئ او بیا به سټار ولیکئ، نو دا به هم بولډ شي. صحیح ده، دا په دو طریقو باندې کیږي. نو دا میسیج به زمونږه بولډ شي. او که چیرته تاسو غواړئ دغه طریقه یو ځل بیا هم درته کوم، را به شئ په کیبورډ کې به سټار ولیکئ، بیا به ولیکئ چې سلام او بیا به راشئ سټار به ولیکئ، نو دا ستاسو دا خط به بولډ شي. او که غواړئ چې ایټالیک یې ولیکئ، نو را به شئ خپل خط به ولیکئ، لکه زه دلته لیکمه چې چیرته یې، دا به راشئ ټول به سلیکټ کئ. دا اوله طریقه ده چې سلیکټ مو کو، بیا به راشئ په دا درې ډاټه باندې به کلیک وکړئ او دلته به ورته ووایئ چې ایټالیک، نو دا به څه شي، ایټالیک به شي. دا یوه طریقه. په بله طریقه را به شئ کیبورډ کې به تاسو دغه نښه پیدا کړئ، دې ته هایپن وایي، انډر هایپن لکه چې ورته وایي، دا هایپن به ولیکئ، بیا به خپل میسیج هغه خپل حروف ولیکئ، لکه ورته ووایم چې وعلیکم السلام، بیا به دغه هایپن نښه دلته کېږدئ، نو دا به څه شي، اټومیټیکلی ایټالیک ته به چینج شي. او که غواړئ چې سټرایک تھرو ولیکئ، یعنې چې په منځ کې هغه یو کرښه تېره شوې وي، د هغې دپاره به میسیج ولیکئ، لکه زه لیکمه چې ویلکم،
دا به سلیکټ کوي، دا شانتې به یې سلیکټ کوي یا به ډبل کلیک پې وکړئ نو دا به سلیکټ شي. بیا به راشئ په دا 3 ډټه باندې به کلیک وکړئ او دلته لیکلي دي سټرایک تھرو، نو دا به دغه شانتې سټرایک تھرو ته چینج شي. دا یوله طریقه. او بله طریقه را به شي کیبورډ کې په دغه کونج کې دغه سوالیه 1 2 3 چې لیکلي دې ځای نه تاسو نورې نښې راړولی شئ، په دې باندې به کلیک وکړئ او بیا به راشئ دغه نښه دلته نشته، بیا به په دې ځای باندې کلیک وکړئ، په دې باندې دلته به کلیک وکړئ، همغه نښه به راوړي، دا نښه به واچوئ او بیا به راشئ کیبورډ ته او به لیکئ چې سلام، دې ته مونو سپیس وایي، د سټرایک تھرو وایي. او بیا به راشئ همغه نښه به پیدا کړئ، همدغه نښه به بیا دلته ولیکئ، دا به څنګه شي سټرایک تھرو ته تبدیل شي. او که غواړئ چې مونو سپیس یې ولیکئ نو یو میسیج به ولیکئ، د مثال په طور همدا شانتې ویلکم، او دا به سلیکټ کړئ، ډبل کلیک به پې وکړئ یا بیا دا شانتې سلیکټ کړئ او بیا به راشئ په 3 ډټه باندې به کلیک وکړئ او بیا به لاندې راشئ مونو سپیس، په مونو سپیس به کلیک وکړئ، دا به دې سټایلش خط ته تبدیل شي. دا یوه طریقه شوه. او بله طریقه په کیبورډ کې به راشئ دغه ځای ته، دلته به کلیک وکړئ او بیا به همغه نښه پیدا کړئ، دا همغه نښه ده، دا نه ده فکر کوم چې دغه ده، دا به 3 ځلې ولیکئ دا شانتې او بیا به راشئ بیرته کیبورډ ته ABC ته. که تاسو هره ژبه لیکئ، که پښتو وي، فارسي وي، عربي وي، اردو وي، په هره ژبه کې همدغه نښې دي، د خط د شروع کولو نه مخکې به هم ولیکئ او د خط په آخر کې نو اتوماتیک به ستاسو هغه خط بولډ ته چینج کېږي، ایټالیک ته یا سټرایک تھرو ته یا مونو سپیس ته. نو دلته به ولیکئ چې یو میسیج، کوم میسیج تاسو لیږل غواړئ چاته، زه به ولیکم چې همغه ویلکم. بیا به راشئ همدغه نښه به پیدا کړئ، دې باندې به کلیک وکړئ، دغه نښه ده او دا به 3 ځلې ولیکئ، نو دا به مونو سپیس ته تبدیل شي او دا به تاسو داسې سینډ کړئ. نو دغه د سټایلش خط لیکلو طریقه وه. او بله طریقه چې وه هغه د نظر د محفوظ ساتلو وه. نو دوستان امید لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي. د نورو ویډیوګانو دپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ورسره د بیل آیکن هم ووهئ تر څو زموږ نوې هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي. والسلام.